کاکا یم څوک شته که نه لږ صبر وکړه که نه یو منټ صبر وکړه د خدای مسلمانه د ګرمۍ نه دې مړ کړم ځان ټیټ کړه یو کس را روان یو بیکو سړی هغسې ده ستا غدي کومه ما در کوس ماړه یاره کوشه که نه چې خطر شو کوزېدی نه شي یم خدای شته کو در کوشم راخطی شم خو د کوزېدو چل ما نه سم د یېرېده زه یاره زه څه وکړم زه خو هم نشم درخطی څنګه در شم دا خو زه روغ اسمان ته راختې یم اوهو نو لږه به دې خوړی که نه وی لږه به دې خوړه دا د قربانۍ وخت دي دا چې وخورې نو ګیس پرې سر ته خېږي نو بیا به ونه ته خېږي نو زه څه وکړم ما له خو څه نه ویمه نن مې د خوشحالۍ نه د زړه ټوپونه وخي چې اوسه ټکنیکله بنده ویمه داسې چل دی چې په دې باندې به اوس ښه مزېدارې ویډیوګانې هم جوړوم خو یاره د شعرونو پروګرام به هم پکې کوم وي ملنګ سړی یم باچایي په لاس کې مه راکوه هسې نه چې دا ټول بټري لو کمه د یار د سترګو داسې چل کومه ځکه دا شور د سریار یم ورځمه ښه شور دی خو په دې به ډېرې ښکلې ویډیوګانې جوړوم ورځمه لکه مې راکوشه یاره زه څه وکړم خدای شته کومې در کوس کې مړه دې ستا هغه نیکه کوس کې خطی شي کوزېدی نه شي بس ته شي در کوزېدې چېکې مو افاچه سلام علیکم وعلیکم سلام مرور دا څه چل دی چې دې ونې ته ختلې دي دا چل دی چې په غټ اختر کې د میخې غوښه خوړلې ده او اوس را کوزېدی نه شي او ګیس سر ته ختلې لږه ګزاره به یې کوله که نه ګزاره چېرته کوله دا خو په خېټه مړ دی ته ورپسې وروخوځه که نه چې دلته وتلیان دې ولاړ وره چې زه ورختی شم ځان له د ګډ غوښه خوړلې ده د دې نه هم ګرمه ده زه نه شم ختی دا راته ووایه که ده تا څه خوړې دي په دې ما خو له خیره لرې خوړلې دي بس بیا خو د لرې غوښه خو یخه ده او ته پسې ورختی شې ځه ته وروخېږه ته داسې چل وکړه دا بیک ونیسه دې ګورې ډېره قیمتي کیمره لاله رالېږلې ده د سعودي نه دلته ودرېږه زه ورخېږم ما به ستا هغه نیکه کوس کې ښه سړي کیمره وتښتوله emergency pagana ratamiga زرع نشابه ملاله هغه ډي سي لار کیمره یوړه مخکې ګوره د خدای مسلمان نن سړی خو واپس ما بس راته وشو دا سړي تو خیا ګوره چې څه دي پکې ما هم خو دې خوا ګوره که نه خدای درته بس نشته دی مطلب دا پکې کیمره ده هم یو کار کوو او داسې ځو چې خرڅ یې کوو نیمې پیسې به ته وایې او نیمې زه ولې دا هم نه خرڅوو نو چې نه خرڅوې نو څه به پکې خو د سره یې ګیره کړه که نه نو چانسي دومره وخت خو کېده که په دې د باندې بل چانس وام که نه بل چانس هغه څنګه چې بازار ته لاړ شو په لاره به دې پوهې کړمه دا د بازار شان د بازار دی په بازار کې د باندې چانس وام راځه واپس یې پکې بند کېده یو خبل خوا ګوره د خدای مسلمانه کو یم ګیره کړې که نه او بارمل کې چې برله بارمل کې چانس ته باندې وامه ته راځه بازار ته ځو بازار ته ځو که نه یاره دې خو 3000 روپۍ یاره دې گزاره نه کېږي یاره دا راځي ګرانیان السلام علیکم وعلیکم السلام دا سامان دی دې خوا راشه یار وروره دا څه بلا راوړه دا بیگ دی او کیمره ده پکې څه کار وکړه ما دا وکیل کیمره خو پکې واقعي کیمره ده ها اوس راته ووایه څوک هم خفه نه شي دا کیمره به تاسو د امانت په تور پرته زه دې بینک ته ورځم او په 15 منټه کې راځم صحیح ده ښه زه کې به یم دله ځه زه بس 15 منټه کې راځم ښه زه راځه ښه زه راځم به دا دې لاړم او رالم صحیح ده ورشه ځه خدایه خیر زه بس کې به یې دوله نو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام یروره کم سوټ کې پکار دی یو څوک مې پکار د ما مرګري ته امانت خو راغلا دا ملګری امانت یې خو وا پرې را مړه امانت راکا یار لږه سیټ ته شاله لږ صبر وکړه او نو دا خدای خوشاله ځه الله فهمان وړه داسې السلام علیکم سلام خیر مې ټیک ټاک هلکه دا ګرمي شه کېده څه کومه ستا نه کېږي زمونږ هم کېږي وایه هغه امانت راکړه چې زما
د څه امانت وروره وروره تاسو ماغه بې کېږه په هغې کې کیمره وه راکړه یا وروره هغې پسې د ملګري راغی او یو ویړو ستا دماغ خراب دي زما ملګری په کوم ځای کې دی نو هغسې نجلو چې هغه ته پته ویله چې دلته کې دا امانت پروت دی دا زه چې وختي رالم ما څه خو څوک ملګری نه و سترګې مه پټوه شابه ته یوازې رالې وروره خو هغه ته دا پته نه وه چې دلته تار څه کېښودل ما خو دا ستا ورور دی یا د ملګري بس ما وله ورکو یا وروره تادي کوه شابه ته راته ګاډی ولاړ دی مړه ته څه کوې زه مړه ګډې وډې وې د څه ګاډې ولاړ دی شابه په خپلې څه چل ورکړه اوس باندې راپورټ کوم دا ته دماغ خراب دي زه چې څه کې وکړم مړه راپورټ کوم والله چې زه هم در سره ګوریا وکړم چې یاد وساتم دا څه مسله ده ولې سلام علیکم ته وګوره یار مسله دا ده د سره ما بیګ کېښود په هغې کې کیمره وه مې په 15 منټه کې راځم د امانت په دغې منټه کېږم زه راځم اوس وایي ستا ملګری څه شوه شیراني یاره یو کس راغی او دلته زموږ امانت او وله مې ورکړ نو ته ګوره غلطه کې که نه زه دا د دوکاندار یم اوس مې خپل کلیواله راغی مرچکي ما مره موټرسایکل دروم مې نه وروره د چا ذمهواري نه علم بوی چې کیمره دې تېښې ده اوس وله تاوان ورکړه ستا کار څه دی نن سبا کوم حالت دی ورېږه دا کیمره تا سره چا ایښوده بیا که هغه ایښو که ما ایښو زه یې څه پېژنم څوک دی ته یې ښودې وه یار خو هغه ما دې راکړه اوس نو هغه څنګه داسې زه دې راغی څه خبر یم مړه زه یاره خپل کار کوم هله به زه چې څوک وایي یا کیمره یې پیسې دې راکړه ملامت یې ورته وروره یا وله کیمره ورکړه او یا وله پیسې ورکړه مړه ته خو هسې ما ته سوچې ګاونډي مې نو بس غلطه فیصله کوې یار غلطه فیصله نه کوم که نه ګوره پردې امانت څه لپاره دې کېښودو چې نشي دا دی نه مني زه دا راځم اوس باندې راکوم خبره ورته یاره ورته دلته ودرېږه خبره به وکړو خبره وره خیر دی له 100 روپۍ دا رقم کم دی نه راوړه دا راغله یو ملګري د سعودي نه رالیږلی اوس پوره 45,000 روپۍ څونه 15 خیر دی د خونه راته بد جوړ شو داسې مړه څه ګزاره وکړه چې بس زه ولې ګزاره وکړم غلطي زما ده که ستا که د سره نه خو زه به له 100 روپۍ پکې واچوم شابه تادي که ورته راته مړه ګاډی ولاړ دی ځمه یاره خیر دی ګزاره وکړه ورور خو بیا لپاره خیال کوه نن سبا کم وخت دی د الله بنده دا واله وروره زه یا ورور ستا ډېره مهرباني دا په خبره هم نه پوهېږم نه دا ای زما د پلارم توبه چې بیا نه چا امانت یاره چا سره ښه کوم د خونه راته بد جوړ شو هغه دې خپل کار دی زه نه لاړم زه یار ځه مړه ځه ته خو مړه ته خو هسې زما خلاف یې ځه زما په وخت کې دې خبره ونه کړه هغه په وخت کې دې وکړه زه یاره هسې لیونی یم لیونی ما خو ته نه کیمره راوړه خو خدای پاک تو څنګه چانسي سره راولي خدایا چې ته څوک ګیر نه کړي قپیا به هغه د راغی وعلیکم سلام ویم څه چل دی وکړو څه چل مې وکړو پیسې مې ته ورکړې والله چې معلوم دی مې ویم دا سترګې دي دغه لوی دي دا سترګې ځکه چې شنې دي او شنو سترګو کې ډېر لوی کمالات ته پیسې روباسه ډېرې لطیف والې او پیسې ته تا په خپله یې ترې واخیستې خود مې ترې وڅکې بل چا منم ماشاءالله 45,000 روپۍ مې 45 فی داسې کار وکړه دا خو ټیک 15 نور راک 15 مال راکا قسم په خدای اوس په خلکو ته بچی کو هم بچی کیمره ته پټه کړو ټول لوبه خو زما نو چې ستا نو بار په کله شي په جاته راک بس کنه نه راکې را مړ بس اورګه دې کلی ورته را چارو کیمره پټه کړی را راک خدای اشترا خلک د باندې خبرو دغلا چې له خو ته ما خولې دي چلونه تا خو دې بوت زما دي شینټه کې کرا سترګې رښتې خدای شته ما سره هم دوکه کې اوس پورې بری مې مده خدای مسلمانه کپلې بری پر دې ګنډلې 50 روپیا جوړه به در کوله او چې ما سره نو شل زره دې جیب کې واچولې اسی مانی کو ناس نمیا په یو غشي دوه کار هم بالکل دې بنم زره د چوس مخ کیږي زره دا چې غوښه مې خوړلې وه لږ اسموله نو درې مسلو ده مورد چې ستا دا غوښې نازمېږي نو به څه کوې ته خو دومره سمې پیپسي خو نه راوړې چې په هغې عزم کړو همداسې څه دی که نه چې د اختر په ورځ چې ته د خیرات د وروځو ته ناست وې او سر دې ته نه اوچتو که نه نو اوس به بس اقلس پیسې هم زه رسومه نو دا دې ګوره د اختر په ورځ څو خیراتونه کوي چې تا خیرات کوو ما چې خلک دا خبرې ونه کړي بیا او خیرات به مو کړه قرباني به مو کړه ښه دا دې ګوره وایم ما ته پته ده چې معمولي سړی خوني داسې څه دی که نه بچي دا پیسې به یوسي څه کې ګوته وتلم نه یم چې کوم دی لاړې تو کمه لاړې تو کولو ته مې هم نه پرېږدي ما سره تېر شوي وو نه
یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یو نشته دا خو اته دي اته دا وایه څلوېښت زره روپۍ ښه او دا به یو سي هغه وریجو والا چا نه چې ما روجي راوړې وي ښه او څنګه کله چې ترې راوړې وي نو وایي څنګه په نقدو مې ترې راوړې ښه دا څنګه ده بیا دا ګوره چې ما بیا یو ټیک ټاک والا موبایل هم واخیست ای خپل دې یا څه موږ خیراتونه چې کوم دې په قرض وکړو تا له اوس موبایل په څه والم هلانو نو اسمان ښه که نه سبا ځه لکه ګورجلاکسه مې ورکړئ زه سبا زر راځه څلوېښت زره ولا ورکړه څلوېښت زره زره کو مو خوري دي او دې څه به څه کوو یاره ویل دغه مخکې لار کې ورته ودرېږو داسې یو ګوته به ورسره وکړم که نه چې په خپله به یې مونږ له لاس کې راکړي چې پیسې ورکړي ته غم مه کوه سړی د نه ونیسي ورته واپس راځه راځه داسې کار درو چې ما سره به دا پیسې دي مې ماړه ولې بټوه ما باندې ګوتا ما ستا غني وعلیکم سلام څه دې ولې ما دا خو په خبره نه پوهېږي په خبره ته نه پوهېږي پرېږده ته ته خبره کوم که دی به فیصله وکړي دا زما ملګری دی دی ما سره په لار روان یو خو دی مانې دوه قدمه وروسته په لاره کې بټوه پرته وه ما وماته په هغې کې 50,000 روپۍ دی اوس وایي چې دا ما سره نیمې د ما سره نو نیمې به را سره نه څنګه که نه ولې نه وي کوتلی که نه څنګه یې ورسره نیمې کوم ولې زه تاته اوس یو خبره کوم دی تاسو په لار روان دی او په لاره کې یو بیګ پروت دی په هغې کې 2 لکه روپۍ پرتې دي او تا وماته ته به یې داسې نیمې نه زما څه کار ده چې زه یې ورسره نیموم څنګه ستاسو کار دی زه پر باندې دا شونډان مات ما سره به یې نیمې نه ولې به څنګه به یې نیمې ما به پیسې راکړي مړه پرې زه دله فیصله کوم ګوره داسې کار وکړه که نه لاک ډېرې دي بیګ دمن کوي تاسو سترګې پټې ما له به 1 لک روپۍ راکړي ولې به ډېرې دي لاک پته نه غواړي خیر دی داسې کار وکړه دله پیسه وایه کو په 150,000 روپۍ د کار کېږي خو چې ډېرې دي بس فریضه بیا راکړي پدېسې د سړی ګوت کوله شب ډېرې غواړي سترګې مه پټوې دا وایه 40,000 روپۍ دا پوره سړی پوره دي که نه پوره دي ښه ویم به دې خو وګوره ته خدای شته اوس هم د 80,000 روپۍ پرېښودې باسکه ماړه باسکه ګزاره وکړه صحیح ده لاړم دله بچې کې مور ښه زه پیاده کې پاتې شو دا کې ته پاتې شو بیا دې نه یو لاک غوښته خدای مسلمانه ښه ده بچه او لاړو د نظر جما د تاته ګل ته مې ووایم چې په 40,000 روپۍ مې دله 2 لکه جمدی کړې یا دا خو چې دا ست خوړلې چرته ولېږم نو بس بیا روکي دا د ګله تا وڅه پکې یا لکه څه څه در باندې شي څه څه دا څو بوتې دي دا بیا خو نظر دې کار کوي او مازغه دې کار کوي څنګه نه چې په ګډاګانو را دي ودی ګډاګانو باندې څنګه چې ډېر زبردست کار مې کړی دی څه چل دې کړی دی په 40,000 روپۍ مې 2 لکه روپۍ جمدی نه یاره او که نه ولې جواري دې وکړه څه چل دې وکړو ما جواري مې نه کړې په لار روان وم او بیک مې مونته نو بیا 2 لکه روپۍ مې پکې هېڅ نو بیا راته یو کس په لاره پېښ شو دا چې ګوره 1 لک روپۍ رانه غوښتې نو مړه څه چل دې وکړو نو درېمګړي پیسې نه وکړه که نه 40,000 روپۍ مې ورکړې لکه 1,80,000 روپۍ تا ته پاتې شو روغ یې را مټې ښه دا خو دې غټ کار کامیاب شي نو دا راته ووایه چې بیګ کم دی پیسې کم دي دا چې ګوره چې بیګ که نه ومنو نو بیا به وي ښه لکه تا لا نه دي مونتې او 40,000 لو شوې کله کار